برخه کې د 11 ټولګي زده کوونکي د 10 ټولګي زده کوونکي شفیق سراج ته بلنه ورکوو چې راشي او تاسو ته خپل نظم وړاندې کړي. د 10 ټولګي زده کوونکی محمد شفیق سراج. کبلار د پیغور نزي دی خپل تعریف ته مفتور نزي شور کومه دی په شور نزي پښتون جنت ته په زور نزي خو پر آزاد خپل وطن د بربادۍ کیسه که زه وکړمه د خپل وطن د بربادۍ کیسه که زه وکړمه ته به خود ووایې چې اوښکو سره څه وکړمه. کتاب قلم او کتابچه کې مې په وینو سره دی کتاب قلم او کتابچه کې مې په وینو سره ده کاڼي خو شته چې دا لیکل په دیواله وکړمه. نظم د اعظم د نظم عنوان دی موږ بیا فري شو یتیمان پاتې شو. زه چې ماشوم نازولی ومه د چا بچی و چا ته ښکلی ومه د چا بچی و چا ته ګران ومه زه د چا د یو بل زړه ارمان ومه زه. تل به یې ما سره وعدې کولې تل به یې ما سره وعدې کولې تل به یې زړه کې ارادې کولې پلار به ما سره وعدې کولې ته به د کور کلي رهبر جوړېږي پلار مې ویل ته به افسر جوړېږي ته چې د کور کلي رهبر جوړ شي پلار مې ویل ته چې افسر جوړ شي نه به بیا ګوز او نه ټاکي کومه زه به د کور مړي ژوندي کومه ته چې د کور کلي افسر جوړ شي پلار مې ویل ته چې رهبر جوړ شي نه به بیا ګوز او نه ټاکي کومه زه به د کور مړي ژوندي کومه. یو ورځ د مور مې په غلا بوتلمه د عاجل سکول ته په ژړا بوتلمه هغه خپله بېوسۍ له لاړه هغسې ښار د مزدورۍ له لاړه یو مشغول د دې خبرو سره سکول له راځم چې د ملګرو سره مشغول د دې خبرو څخه سکول نه راځم چې د ملګرو سره زموږ په کور کې لوی وړو ژړل هم پکې ښځو کوم سړو ژړل زه لا خبر نه وم زه لا اوتر نه وم چې وردانګل شومه په کور دننه ما مې قسم شومه په کور دننه چې وردانګل شومه په کور دننه ما مې قسم شومه په کور دننه چې کاکا په غم ککر ولیده ما مې دا چې په کټ کې نور ولیده ټول مې په لاسو کې اغزو ماتول مور مې د لیچو نه بنګي ماتول نه یې پرېږده چې زړې نه وي د ورور په غاړه مې جامې نه وي د مور د خولې نه مې کوبي ووتې لکه د اور نه چې لمبې ووتې. کور مې لاپوړه خو د سوال نه وه ځکه وړه والا د کال نه وه کور مې لاپوړه خو د سوال نه وه ځکه وړه والا د کال نه وه د اور لمبو کې مې ګلونه راکړل ما مې ځاځي په مخ لاسونه راکړل ما ورته ویې زما تګیدنه جاځي ما ورته وی زما تګیدنه داجي ما ورته وی زما دروغجنه داجي زما د هر څه جوابونه راوړه راپاسه ما ته کتابونه راوړه د اور د ګډ کړم لیونی دې کړمه بیبي چې ځان ته رانږدې دې کړمه راته دې غږ وکړو ورخطا ونه کړې بچي هلک لکه ژړا ونه کړې ما ورته وکتل مسکی غوندې شوم د ځان پوه نه شوم لیونی غوندې شوم. ما ورته وویل زما ګرانې بېبي ما ورته وویل ګرانې بېبي زموږ د خلکو نه جدا نصیب وي ما ورته وویل زموږ جدا نصیب وي موږ ارماني وو که ارمان پاتې شو موږ بیا